إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، زمند إمام أعظم أو إمام الأنبياء أو سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم داغه خوږ سیرت بیانېدو او دا مبارکه سلسله د الله په توفیق سره او په رحم او په کرم سره روانه باقي کې موږ د وحود د غزا واقعا شروع کړو. اسباب تیارې د مشرکانو او تیارې د مؤمنانو، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مشورې، بیا د مشرکانو لخر څنګه را ورسېدو وحود ته، مؤمنان څنګه ورسېدو وحود ته، پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو دفاعي تدبیر جوړ کو، ملګری تقسیم کړو، دغه تفصیل مونږ بیان کړو. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل لخر ته وصیت او نصیحت او دعوتو کو د صبر او د جذبه او د یقین او د توکل او امیر وته کړو. واقعا کې د ابو دجانه رضی الله عنه بین شی و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم غلط تور ور کړی. بیا دغه نه بعد مشرکان خپل لخر څنګه تقسیم کو مسله مونږ بیان کړو، خصوصا دا وی غټ سوچ او فکر د جنډې په باره کې. بیا قریشو کوشش کړو مشرکانو چې د مؤمنانو په منځ کې اختلافات پیدا کړي او دوه کوششونه کړو، خو دوانه نو کامیاب شوي. هغه د ځان سره زنانه راوستي او هغه بم شعر او شاعري کوله، سړی به راګرمول. اولنی سکروټه د جنگ هغه د طلحه بن ابي طلحه العبدري د لاس شروع شو چې د سره لاس کې جنډه و او د مقابله ته چې دینه زبير بن العوام رضی الله عنه وته. بدغینه بعد یو مرداري دو بل براتو، یو مرداري دو بل براتو د دې جنډې لپاره. نو چې کله د بنو عبد الدار لس کسان مردار شنو، بیا دغوی سره یو غلام او دغوی سره یو مری او صواب هغه جنډه واغستغه بکې مردار شو. نو بیا جنگ عام جنگ ونختو. د ابو دجانه بادری د حمزه رضی الله عنه جذبه موږ بیان کړو. بیا په دغه منځ کې غټه صدمه چې مسلمانانو ته ورسېده، هغه د حمزه رضی الله عنه شهادت، داغه د شهادت واقعا موږ بیان کړو چې وحشي ابن حرب څنګه هغه شهید کړو. داغه نه بعد کله چې د رسول صلی الله علیه وسلم تر حمزه رضی الله عنه شهید شو او مسلمانانو ته پته ولګیده چې اسد الله واسد رسوله صلی الله علیه وسلم د الله ازمره او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه شهید شو. مسلمانانو خپل حوصله ونه بیللې او جنگ کې دي سراجي او تکړه انسان په جنگ کې هغه چې د په خوا کې ملګری زخمی شي یا مړ شي او د بیا موصله برابرې د تکړه انساني. عام جنگونو کې عام اوقاتو کې د بادر انسان علامت ده
چې د سره کې څه قسمه حادثه راشي په خوا کې او د زخمی پروتي یا یو سړی مړ پروتي یا که هر څه کی خدا او صلا هغه نه پسی نو مؤمنانو خپل حوصله نه دی بیللي هر ځای مسلمانانو راګیر کړو په دغه ورځ ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو په جنگ عمر بن الخطاب علي بن ابي طالب الزبير بن العوام مصعب بن عمير طلحه بن عبيد الله عبد الله بن جحش سعد بن معاذ سعد بن عباده سعد بن الربيع انس بن النضر عبد الله بن حرام ابو دجانه ابو طلحه او دا ازمری د الله د دین دا ټول لګیاو نو دیو د شهادت تلاسه د غوي او سلینی خراب شي دا فائدې د ساتي چې د الله دین همیشه ضرور دی نو د دې چې څوک دفاع کوي الله دوی له شرف ورکړي د عزت ورکړي نو دغه دفاع کوونکی او دغه بیانونکی به راضي او زیبا او دین به د الله قایمي او دین به د الله پاتې غټ غټ خلک د دې دین خدمتګاران او غوی د خاور لاندې پراته دي زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه تله بیا صحابه کرام تابعین علما امامان موږ دی وخت کې مورو پلانیزي کې غټ عالم وفات شو نقصان دوشي چې عالم د منځ نه لاړ شي دا نقصان یو ناصح یو واعظ یو مشفق انسان د منځ نه لاړ شي بدغه نقصان علم کې کمی راشي د عالم خخول د علم خخولي او ځکه چې کله عمر بن الخطاب رضی الله عنه شهید شو او صحابه کرام خخ کو نو عبد الله بن مسعود رضی الله عنه وی نن منګه په لسو کې نه هیڅ علم په خاورو کې کېخو نو د عالم خخول د علم خخول دغه نقصان نور د الله سبحانه وتعالى د دین بقایمي الى ان تقوم الساعه قیامت پورې به د دیني نو چا د دې دین د قافلې سره مرګرتیا وکړه الله بوله عزت ورکړي او که څوک تشاته پاتې شنو نقصان خپل له د الله دین ته څوک نقصان نشي رسولي او چې کله دین ختم شو نو دا به قیامت راځي نو حمزه رضی الله عنه تل د منځنه د غټه صدمه د مؤمنانو ته مسلمانانو ته او دا غوي د لخر یو فرد نه دی شهید شوی دا غوي د لخر یو ایسه شهید شوی دا پوره ایسه شهید شوی دی یو لخر نو دا غټه صدمه و دي کې شک نشته خو بیا مغوي خپل هغه وسلی هغه نه دی ویلي په دغه منځ کې یو واقعه رااله علماء ذکر کوي د سیرت په کتابونو کې وې د خزي د غیږ نه د تورو شړنګ ته او د خزي د غیږ نه د تورو په سورو کې جنگیده او د خزي د غیږ نه د قرباني سفر د بغټین کې یو ځوانو چې دا غنومو حنظله ابن ابي عامر رضی الله عنه غسیل الملائکه دتوي هغه انسان چې ملائکه له غسل ورکړو د ځوان لک او د دې پلار نوم ابو عامر دی تذکره تصویر دی ها هغه الراهب تاسو سمویلو کومه د نویات ساتي چې د زوی تذکره برازي پلار یې څومره غټ کافر او زوی څومره اوچت مسلمان او د یو جنی و د کړو چې د غینمو جمیله او د عبد الله ابن ابي ابن سلول لوروا اوس دا وګورئ د الله ناشنا کارونه سخر غټ منافق او پلار غټ کافر او د اوچت مسلمان او خزه اوچت مؤمنه حنظله رضی الله عنه چې کله جنگ ختم شو نو پاغه شهداو کې دیمو حنظله بن ابي عامر
رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ولیدو په صحیح بخاری کې د روایت ته وی انا شهید علی هؤلاء یوم القیامه، زبر د قیامت پر ورځ د دې کسانو گواہی ورکوم دا کوم چې مړه پراته دي چې دا مؤمنان. په کې یو حنظله رضی الله عنه او خپل نوم یې حنظله ابن ابي عامر ابن صيفي ابن مالك ابن امیه د اوس خاندان نه په انصارو کې. حنظله ابن عامر ابن ابي عامر چې کله واده وکړو او اولنی شپه د خپل خځې سره جمیله ځوان سړی اولنی شپه او نه واده او پیغله جنۍ، نو څنګه چې د خځې سره ملاو شوی وو، نو په دې کې په مدینه کې اواز شو حي علی الجهاد، د جهاد طرف ته راځي. دا هغه مؤمنان نه دي زموږ په شان چې دوی سوزر پیش کی. نو دا حنظله رضی الله عنه خپل خځې نه ودرېد او ځان یې منع کړ او خپل خځې ته وی زما سامان د جنگ هغه تیار کړ. هغه ول سامان د جنگ راوغست په سورلۍ باندې سور شو راووت او هغه ته حنظله بیا وکړه ملاوي وی الملتقى الجنه، په جنت کې به ملاقات کو. دا غزوان لک چې کله راووت ډیر ناشنا جنگ وکاو، دا ډیر تکړه انسان. کله چې مشرکان او مؤمنان ورلو نو په هغه سخت جنگ کې سیرت کې راځي چې د مشرکانو په صف کې دننه نوته او اراده دا و چې زب ابو سفیان وجنمه، دغه ځوانانو دغه اراده هغه بدر په سیرت کې ابو جهل الکان وجلو من المؤمنین رجال سړو وجلو. دلته د دایره د زب ابو سفیان ته ځان رسو. یو ابو سفیان بخپل ډیر تکړه سړیو او دویمه دا چې د لخر مشر خصوص یوازې نه پریری چې دی به یوازې په د باندې معاملو وکړي. نو دې ورغله خو الله د په قسمت کې شهادت لیکلو. دا غید له سده گزار هغه ونشو. کله چې ځان بالکل تیار کو او گزاري کو د ابو سفیان په سټ باندې، نو په دغه ټیم کې یو کس راخکار شو چې دا غنو مشدد ابن الاسود، ناغه په د باندې توري گزار وکړو او په غزي کې مړ شو، شهید شو. شهادت الله د دې لیکلو کې ابو سفیان د دې گزار نشو بچ کړي. وکانه امر الله قدرا مقدورا، والله چې سلی کلی هغه انسان ته رسي. نو په دغه جنگ کې حنظله رضی الله عنه شهید شو او د جسم نه وببیدي. نو رسول صلی الله علیه وسلم ان صاحبکم تغسله الملائکه، ستاسو د ملګری ملائکه لمبي. به دغه د خزینه ته پوسو چې د سقي سو نغیو تی وی انه خرج لما سمع الهائعه، وی کله چې د اواز ووردو د جهاد نه هغه ټیم کې دی وته او هو جنوب او د جنابت په حالات کې. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لذلك غسلته الملائکه، ځکه ملائکه د غسل ورکو. امام حکیم امام بیهقی دا روایت راوړي په صحیح سند سره. نو دا انسان دی چې ملائکه له غسل ورکړي، دا شرف ده ده او دا عزت په دې امت کې دته میلاو شوی. ځکه انس بن مالک رضی الله عنه وی افتخر الحيان من الانصار، انصار خود دو قومونو اوس او خزرج، نو دا غوی په یو بل باندې به فخر کو تذکیره به کولې د دین په باب کې. لکه موږ څنګه چې وایو زما جیدات ډیر د ستاسو نه ستاسو کم دی، زما کور غټ دی ستاسو وړوکی د پلانی زوی تکړه دی، مال اوسه ډیر دی، پلانی کمزور دی. تذکیره د اهل الدنیا دی. اما اهل الاخره نو دا غوی تذکیره دغه نو دوی به یو بل باندې فخر کوي. اوس خاندان ولا بداوي وی منا غسیل الملائکه، په من کې هغه ځوانو چې ملائکه ول غسل ورکړو. ومنا من اهتز له عرش الرحمن، او من کې ګور هغه ځوانو مو چې د الله عرش خو زیدلو دغه د مرګ سره
سعد بن معاذ رضي الله عنه. ومنا من أجيزت شهادته بشهادة رجلين، من کې هغه ځوانو مو پیغمبر وی د گواہی لکه د دوه سړو گواہی ده. خزیمه بن ثابت رضی الله عنه. خزرج والا بوی من کوم سلور کسان دي ډیر اوچت. جمعوا القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هغوی د قرآن را جمع کړی دی د دې امت لپاره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې. زید بن ثابت، ابو زید، ابی بن کعب، معاذ بن جبل رضی الله عنهم اجمعین. خبره مې دې پورې راواغسته چې د دومره اوچت ځوانو او دومره اوچت انسانو چې د قوم والا د نسب والا بیا د یادو باغې به فخر کو، باغې به خوشحالي کوله. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. او په کارونه چې بدی کې انسان مقابله وکي. په دیندار انسان سره کورم خيستخ کاری، قومم خيستخ کاری، کلیم خيستخ کاری، ملکم خيستخ کاری، بیٹک پم خيستخ کاری، هر څه په خيستخ کاری. د دې دین کې ناشنا عزت الله خو دې ناشنا عزت او هغه چاته پته چې چل الله ور کړی. دې عالم د کور زمکه چې کومه خوري دې خور سره د خلک محبت کوي. دې عالم د لاس د پلاني سب کلی ته ویتلو د کله غو نور کیلو بشاند خوري دی او زمکه دا او غټي دی او ونی دی. خود دې عالم د لاس هغه زمکه د خلکو خوخي، اکیله د خلکو خوخي، علاقه خوخي. په دې باندې انسان لش فخر وکړ چې زما بچی دیندار دي، زما پلانې دیندار، پلانې پیسو کې څوک دیو بل سره مقابله نه کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو غر باندې کسان کېنولو، یاد به تاسو ته څو کسان؟ 50 کسان. دا په ډیر حساس ځبانه پیغمبر صلی الله علیه وسلم کېنولو او هغه ډیر خولي دفاع کوله. سیرت کې راځي چې تقریبا 3 پیری د مشرکانو د طرف نه کوشش شوه دی چې په دې غر باندې راشي لپاسه او دا غزين مؤمنان راګیر کی، خو په هر موقع باندې غوي ناکامیاب شوي دي. او دا کوششونه خالد ابن الولید رضی الله عنه کړی. خالد ابن الولید متوسوي چې دوی سره اوچت کمانډرانو کې یو دغه او دغه سره بیا شهسواران او غوي سره اسونو تکړه خلک. نو یو پیر دوا د کوشش کړي دي او یو کوشش ابو عامر الفاسق الراهب کړي، خو په دې دریو موقعو کې دوی سړي نه دي کامیاب شوي. دا ډېر خپل ځای پیغمبر صلی الله علیه وسلم نیولو. جنگ روانو او بالکل شکست د مشرکانو په قسمت کې او سبحان الله اسلامی لخر د ټول علاقه راګره کړو او دسی ښکارېدل کې د 3000 مشرکان چې د 10000 مؤمنانو سره مقابله کوي. هر طرف ته دوی کسان وجل کېدو، مرداریدو. مؤمنانو طرف نه تکبیر اوازونه، خوشالیانی، جذبه، جوش، ایمان، یقین د هر ځین راخاره کېدو. بالکل مشرکانو ته شکست ملو شو او مؤمنانو ګټلې و. عبد الله بن الزبير رضی الله عنهما وی زمان پلار ماته دا ویلی چې عبد الله وړکو نو زمان پلار ماته ویلی زبير بن العوام رضی الله عنه وی چې والله لقد رأيتني انظر الى خدم هند بنت عتبه وزرد په الله قسم خرم چې کله مشرکانو ته شکست ملو شو دوی تختیدو د احد د میدان ما بخپل د ابو سفیان د خزي پندې لیدلې چې هغه تختیده کړه او غوی د کمیسونه او چې تکړو د کپړو چې تکړو او منډي والي او صواحبها مشمرات هوارب انور زنانه چې سره کوم راغلو ټول تختید. او حدیث د براء بن عازب رضی الله عنه په صحیح بخاری کې دی پای کې دا دی فلما لقيناهم هربوا من چې کله د مشرکانو سره مخامخ شونو یغوی زمونږ نه وتختید حتى رأيت النساء يشتددن في الجبل
زنانه تختیدی دی غرونو دی طرف ته يرفعن سوقهن قد بدت خلاخلهن دا کپڑیو چې تکړیو دی پندونه او دی گیټونه او موږ وی دغه پنځیبونم لیدلی وي او مؤمنانو پسې ورواغستنو مشرکان پناه شو بالکل وتختید اسلحې خپل پرې خو دي غنیمتونه پاتې شو بالکل د دویمه ضربو شکست غټ چې مشرکان وسره مخشیو بس هغه هر منلو چې نور زمونږ وس نه رسی په مؤمنانو باندې خو ماته استرکسات مخکې وکانه امر الله قدرا مقدورا الله چې سری کلی په تقدیر کې هغه کی او الله لیکلو یو سخت جنگ د مؤمنانو په نصیب کې او الله لیکلو چې دوی نه شهیدان جوړ شي الله دا خبره په قران کې کړې ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله الله کتاسو تغمونه در رسیدلی او زخمونه ته ملاو شوی هیڅ شک نشته تاسو بووري پر روان سیرت کې څومره زخمونه ته ملاو شوی فقد مس القوم قرح مثله مشرکان ته زخمونه ملاو شوی وادي تاسو نه نبي ولي فتح په بدر کې او شکست په احد کې الله وی وتلك الايام نداولها بين الناس الله دا ورزي ذکر زمره ګرځو کله فتح کله شکست وليعلم الله الذين امنوا الله مؤمنان راخکار کول غواړي ويتخذ منكم شهداء او دوی په ډیر جذبي سره راوتی چې موږ شهادت غواړو الله موقور کوي د شهادت کدی چې کوم دوی د جنگ دي چې ګټلې نو بیا د شهادت موقع نه ملاوي دي او زه اوس زما موضوع دلته دا نه نقطه بیانوم چې ولی مؤمنانو ته شکست ملو شه دا ان شاء الله زده وحد د سیرت چې کله ختمونو په اخره کې به ان شاء الله تاسو ته سو اسباب تفصیلا بیانوم چې ولی مؤمنانو ته شکست ملو شه په وحد کې او په دې کې څه حکمت ده الله دغه ټیم کې یو غلطي شو د هغه کسانو نه چې هغه به کوم ځای کې ناسو هغه په جبل الرومات په غره باندې ناسو پیغمبر صلی الله علیه وسلم څومره سخت اوامر غوي ته کړو وی کومنګ ګټو کبیلو تاسو باندې راکوزي کومنګ دي سو بیلو چې سرونه رانه جدا پراته بدنونه جدا پراته نه راکوزي کمارغان راشي مونږ خوري تاسو باندې راکوزي کومنګ غنیمت را جمع کو تاسو باندې راکوزي نو دغه وخت کې مؤمنانو غنیمتونه را جمع کول شروع کړو مشرکان تختیدلیو بالکل میدان خالی پروت نو دوی چې کله د غنیمتونو ته وګورئ نو بازو ته وی چې الغنیمه ظهر اصحابکم ملګری چې فتح او تملو شوی ده غنیمت دغه مخامخ ده فماذا تنتظرون تاسو شي نور انتظار کوئ مشرکان تل دي پناه شوی صحابه کرام باندې دا جرح کول لکه څنګه چې شیعاګان خبيسان کوي چې ولې دوی چې دوی راځي پرې خو دي د غنیمت لپاره د دې ان شاء الله زه تاسو ته تفصیلی جواب هم د دې سیرت د وحود د سیرت په اخره کې درکو الله په قران کې دا خبره کړې دومره یاد ساتي چې دا کم خلک چې را کوشیو سید چې په دوی باندې د غنیمت غو محبت غلک زور ورشیو خو بیا الله په قران کې په سورۃ ال عمران کې دا خبره کړې ده ولقد عفا الله عنهم ما ګره ټول بخلی دی الله نو موږ ته لار بند کړې ده د جرح لارې بند کړې ده بدردو چې موږ ویره صحابه کرام څنګه را کوشو انسانانو هغه او بل د الله په هر کار کې حکمت نو دوی چې کوم مشر عبد الله ابن جبیر رضی الله عنه هغه ته سخت نصیحتونه وکړو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه اوامر او ترایات کو انسیتم ما قال لكم رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو نه ارشی دی پیغمبر تاسو ته سی ویلو ګور تاسو ته دا وی خو کوم چې درکو زیدو خبره کوله هغه ډیر شو هغه سلوي نو دوی موږ په الله قسم کوزي موږ په غنیمتونو کې دي چې برخه الو لکه څنګه چې لاندې خلک لګي دي برخه اخلي
او دغه لس کسانو دغه خبره به کمزوري شو. عبد الله ابن جبیر او دغه سره نه ملګری د په خپل ځیبان دی پاتې شو چې موږ خو نشو کوزیدي او سلويخ کسان را کوشو. خالد ابن الولید رضی الله عنه د کسان ولیدو چې را کوشو تلو. خالد ابن الولید رضی الله عنه تلو خو بیا د منظر ولیدو چې دوی را کوزي او په وخت کې به دي چې جنگ نه موږ سره مخ کې غزواتو کې د خبره تیر شوی د چاو کې به دي چې جنگ نه چې ختم شو بس ختم شو بلکې تل بل اخر 2-3 ورځې پروت وي هیڅ پته نه لګي کې دي چې بیا راشي. نو خالد ابن الولید رضی الله عنه د غزینه دي چې نه لري چې بالکل پناه شو په انتظار ناسو موقع کته د موقع ته ملو چې دوه کوشو کته چې څنګه غته پته ولګیدا داریک په دغه غر باندې د شاده طرف نه راوخته او دغه سره دغه شه سواران او دغه تکړه تکړه کسان دوی رالو او د دې لسو کسانو وجل دغه ته یې سم نخکاری. عبد الله بن جبیر رضی الله عنه او دغه سره کوم صحابه کرام او حتی وسه کوشش وکړ دفاع وکړه خو نه کېده او د لس کسان په دغه غر باندې لپاسه شهیدان شوي. لس کسان په دغه ځای کې ختم شوي او دا غزینه میدان بالکل دوی ته کولاو پروت ماته اوس د میدان تصویر ذکر کړو بالکل د جنگ میدان د مشرکانو ته کولاو پروت مخامخ دي چې لکه په ورغوي لپاسه چې څنګه حمله کول غواړي په مؤمنانو باندې وک الته غوی په غنیمتونو کې دی او په مبارکیانو کې دی مصروف دی او دې کې دی وروخت چې څنګه وروخته دا کسان یو وجل یو چغه واله دې چغه واله چې ټول ملګری خبر کو وی را واپس شي جنگ زمنګ په حق کې دی دوی په حق کې نه دی. هغه ټیم کې یو زنانه او مشرکه چې هغه غزي کې نږدې و دغه نوم عمره بنت علقمه الحارثيه هغه د احد میدان ته ورله او هغه جنډیر او چې تکړه کوم چې ولیدلې و په خاورو کې هغه راوچته کړو دغه نه ډوړه پاګه کړو چته کړه چې ویني و مشرکان بیر او په شو یو بل ته وازونه او یو بل ته وصیتونه وکړو چې جنگ و زمنګ سره موقع زمنګ د دې جن چې منګ په مسلمانانو باندې څنګه حمله کول وړو قشان په کولای شو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو سره مصروف او بالکل پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مؤمنانو په اخیری دغه نشات او بالکل وسره نه کسان نور نه صحابه کرام او یو سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د حالات کتو چې مشرکان څنګه تختیدو مؤمنانو سچلو کوسونه एकदम د خالد ابن الولید رضی الله عنه لخر په غربه له پاسه راخکار شو. باغ ټینګ پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوچ کو هغه د دولاري مخیته یو لار داو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره چې دی او د نه کسان هم د قزینه واپس لاړ شي او هغه بچ کې دی شو ځکه چې هغه بالکل د لخر په اخرنه یې سکیو غرته نږدې وحود غرته نږدې ناغه بالکل بچ کې دی شو او د لخر په پریدي دوی چې سوکړه وکړي. دویمه لار د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره داوا چې هغه منستر اوزي او आवाज کوي او د ملګری ټول را جمع کوي او د دوی حوصله هغه بلند کی هغه اوچتي کی ځکه چې مسلمانان ډیر زیات ګډوډ شو. راوښ ان شاء الله تاسو ته تفصیلا بیان کوم چې څومره ګډوډ شوي دي مؤمنان په دغه ورځ. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه بادر انسان او هغه شجاع انسان کې دي نشي چې دا ولنی لار خپل کی او کې دي نشي چې هغه د صحابه کرامو سره واپس لاړ شي نه کسانو سره. حالانکه صحابه کرام غواړي دا چې کچته په موږ سخت راشي نو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم زی د شی واقعیت او سیاده بدر په جنگ کې دوا سونه سورلی وته درولې تیاری بالکل وی رسول الله منګ میدان ته کوزیو که فتح زمنګ شو ډیره خده که حالات کمزوري شو زمنګ نو تاسو سره استاد ورلې ولاړی تبزیو شاته ته یو امت انتظار کوي. خدای د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بادری دی چې انسان په سیرت کې او په تاریخ کې تاسو نشي پیدا کولای چې داغه دومره بادری لکه څنګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم. ځکه علی بن ابي طالب وی
خو په هر غزا کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره شریک شوی و چې کله به حالات سخت شي نو موږ به پیغمبر کتو دغه نه شاته به ودرېدو چې موږ ته پته و چې دا یو غر دی د بادرۍ د شجاعت نه یریدونکی انسان نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا دویمه لار غوره کړه اواز یو کو په هغه ټیم کې په دې ټیم کې اواز وکړو چې مؤمنان د هر طرف نه گیر شي ناشنا منظر کتاب چې ته ځان لکینې سوچ وکړي چې کله دا لښکر د بر طرف نه راغلی په دوی باندې او دوی مصروف او په غنیمتونو کې دوی په غشو ویشتي دي د شانه به پاسونو راغلي تورو گزارونه یې پکړي دی هغوی تیار نه په دغه ټیم کې جنگ ته لکه چې خو ځل کې دا چې دوی تلی په دغه سختو حالاتو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم आवाज وکړ عباد الله د الله بندگانو دې طرف ته دلته او د دې په شان ما تاسو ته وی چې د بادرۍ نه ډک سیرت د دې انسان د تاسو په یوځ کې نشي پیدا کولای چې هغه بچ کېدی شي او د مشرکان راغلیم دغه وجلو لري خاص باول کې ونه جنگ چې شروع کېدو انصارو ته وی تاسو مونږ ته زموږ د ترز ویرا کې تاسو زی مونږ تاسو ته یې نه وای بیا مغه आवाज کوي او د आवाज کې خطر ډیر ځکه چې مشرکان ته په تولګي چې دغه ځی کېده بیا आवाز وکړه مؤمنانو باندې دومره ناشنا حالت راغلی لخر ټول ګډوډ شو په یوسف فرقو کې لخر تقسیم شو بازو د مدینه لار ونیو وی جنگ ختم دغه طرف ته وړي نو غوړه د دې نه چې موږ قیدیان کې موږ چته لاړ شو مدینه ته واپس نو بازو د مدینه لار ونیو بازو د احد د غر مخه ونیو هغه طرف ته روان شو او دریم چې کم لخرو دریم چې کم ټولګیو په دې لخر کې هغه د مشرکانو په منځ کې ګډوډ شو بالکل ګډوډ شو تر دې چې دا پتم نه لګیدا چې کم پکې مسلمان دی او کم پکې مشرک دی ځکه چې دا جنگ دي سي نو چې مشرکان یو ځکه ولاړ دي او مسلمانانو باندې حمله کوي بلکې مشرکان نه نوتی په مؤمنانو کې او مؤمنان د ډیر ګډوډ والی د لاسه د غوینه د غوی نظم او ضبط هغه ته ګډوډ شي او کله چې دې حالات راشي یو تصویر جوړ کړي ذهن کې چې هر طرف ته دوړي او هر طرف ته چغي او هر طرف ته ویني او بیا پکې دا یری چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته څوک سونه ویني دا لخر به څومره ګډوډ کیږي نو ګډوډ شو د لخر په صحیح بخاری کې د روایت د عائشه رضی الله عنها ولما كان يوم احد کله چې د احد ورځ مشرکانو ته وښکارا شکست ملو شو نو ابلیس په کې आवाज وکړو چې د الله بندگانو یعنی د شاده طرف نه حمله وکړي او خپل حفاظت وکړي نو دوی چې کله رالو په مشرکانو په مؤمنانو باندې مشرکان چې کله رالو په مؤمنانو باندې عائشه رضی الله عنها نو دا ګډوډ شو په یو بل کې هر څه ګډوډ شو ته د مشرک د ابلیس ته आवाज پکې مرای او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه باندې یره د جسو کو تسونه وي نو دا هر څه چې ګډوډ شو عائشه رضی الله عنها وي نو په دغه ټیم کې یو مجاهد یو صحابي حذیفه ابن الیمان رضی الله عنه دیم په دې لخر کې جنگیدو نو خپل پلار ولیدو الیمان بوډا سړیو جنگ دراغله حذیفه ابن الیمان پلار او زوی دوانه په دې موقع باندې وو نو یو دی مسلمانانو چې کله د حالات ګډوډ شو نو حمله په د باندې وکړه په یمان رضی الله عنه باندې او کمزور یم نو دوته आवाज کو ای عباد الله ابي زما پلار دی فوالله ما احتجزوا عنه حتى قتلوه دغه आवाज چې په غشور کې نور دغه مړکو د حذیفه ابن الیمان رضی الله عنه پلار هغه د مسلمانانو د لاس نه مړ شوی چې کله جنگ ختم شو او چې مؤمنان نبی حذیفه رضی الله عنه د صحابه کرامو ته یغفر الله لكم الله تاسو به زما پلار ماته چغي وای خو تاسو و نوري ذكب عروة خبر كولوي فوالله ما زالت في حذيفة بقية خير حتى لحق بالله
الله د قسم خورون چې په حذیفه کې ناشنا خیر الله چولو او خیر به همیشه پروتو کله چې د مؤمنان وبخل کنه او سې ونوي هغه دغه په بدله کې الله باغه کې ناشنا برکت چولو د مرګ پوري ناشنا خیر په کې الله چولو چې د پلار خبر باندې غلې شو الټه غوته دو یغفر الله لكم الله تاسو بخو ایمان د خچغي ولې زما پلار نو دومره هغه حالات ګډوډ شي او په منځ کې به کې دا आवाज راغی ان محمدن قد قتل پیغمبر صلی الله علیه وسلم وجلې شوی او دا आवाज په صحابه کرامو باندې هغه اوچتو مؤمنانو باندې دا سده د دینه کم نه لري چې اسمان راولېږي هغه په ځمکه او دوی په منځ کې ونخلي هغه باندې حالات خګړ وډ شو او دا واځه د مشرکانو له طرف نه شو پیغمبر مړ شوی د محمد صلی الله علیه وسلم مړ نو دا هغه هوش او حواس خګړ وډ شو او الله ناشنا امتحان را وسته په هغه ورځ باندې او دا هر څه سبحان الله هغه عرش وللیدو صرف دې لپاره چې دغه مؤمنان راخکارک او د دوی ذکر او تذکره د همیشه د لپاره پاتې شي او ماغه شانده سره پاسه سوار له سوکالو شنن موږ دا هغه او چې مؤمنانو تذکره کوو وجد دغه د چې هغه په دغه امتحانونو کې ګډوډ شي نه دی ولاړ الله سبحانه وتعالى د خندق د غزا تذکره کړی د احزاب په سورۃ الاحزاب کې اذ جاءوكم من فوقكم کله چې لا لخر را مدینه ته د برنه او د کوز طرف نو اسیرت پتا سوور او د هر طرف نه د مؤمنان راګیر و اذ زاغت الابصار الله استرګي کږي وږي شي د ډیر مصیبت کې د انسان د سترګي ګړي وړي شي دا بالکل اقا حالو دا چې کله وازو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وجل شي و اذ زاغت الابصار سترګي ګړي وړي شو دا وایي چې چلو کو یالله په کمزي ورشو وبلغت القلوب الحناجر الله یزرون مروت رسیدلی چې ټول غم اولنې او اخرنې هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په باره کې هر څه کوي دا سړی روغ پکار دی هر څه کوي خو چې دې سړی ته نقصان ونه رسي او چې کله به دا وازو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مړ نو دوی په ژوند باندې سکه او هغه سبحان الله که پیغمبر صلی الله علیه وسلم مړو په دغه ځکه دا خو تقدیر خبره خو الله لیکل عمر کو چې ته مړو نو زم چې د مرګ پورې به دوی ځم ملامت کوله دا دومره اوچت مؤمنان باغ ټیم کې انس بن النضر رضی الله عنه هغه تیرې دو په ملګرو باندې هغه ملګری دي چې ولاړو لکه سړی هغه هوش حواس بالکل ورک نشي شي ګډوډ شي جنگ کیږي د غلې ولاړ نو دا ملګری باز دي صحابه کرام غلي ولاړو بس دي شي پس نه پوي شو کومه تلار بند شو زمو قائد او مشر هغه د دنیا نه لاړ او غړ صحابه کرام دغه په مخ کې وجلې شو او هر طرف نه مؤمنان راګیر شي نو هغه شي ګډوډ شي نو دا انس بن النضر رضی الله عنه دا انس بن مالک رضی الله عنه تر دې په دې ملګرو باندې تیرې دو چې سدو کوته ما تنتظرو تاسو له سې انتظار کوي ولاړی هغه ته قتل رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر خو نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وجل شي ناغوتی ما تصنعون بالحیاة بعده نبی ستو لړی په دې ژوند سکوي چې هغه پکې نه قوموا پاسې فموتوا على ما مات عليه رسول الله ملشي په دین باندې په کوم باندې چې پیغمبر مړ شي انتظار د سکوي به تاسو ستو لړ انس بن النضر رضی الله عنه دغه واقعیت او سمخ یو پیر بیان کړی مو داغه صحابي دی چې د بدر په غزا کې نو شریک شوی او دای په زړه غټ ارمانو او دا خبره به پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته بار بار کوله یا رسول الله کچرته موقره له مشرکانو سره مخامخ شو کنه زه د بدر غزور مباسمه خو کچرته موقره له ناشنا موقره له ډیره سخت موقره له یعنی دیسی موقع
چې आवाज پکې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وجلې شوی دی او ملګری ټول ګډ وډ شو نو په دې جنگ کې د ناشنا جذبه او التبیزول قرض او قرض به ختمو نو کله چې دا خبر وکړوي پاسې مړشي باغ دین باندې په کوم باندې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی به دا خبر وکړه اللهم انی اعتذر الیک مما صنع هؤلاء یلا زت عذر مخامخ کومو عذر دته ما معذور وګڼه د دې مؤمنانو مبارک دا کوم کار چې دوی وکړو او یلا زبریه مده مشرکانو دا کار او به په دې لخر کې ورننه وته د مشرکانو په لخر کې نو مخامخ سره سعد بن معاذ رضی الله عنه ملو شغه مخیلره وتي اين يا ابا عمر ابو عمر چت رواني انس بن نضر كنيت ابو عمر بچرت رواني اغوتي واهن لريح الجنه يا سعد اني اجده دون وحد وسعد د جنت ناشنا خوشبو ماته د وحود د غرض طرف نه راشي اغوتي گزارو کا حالات سختي لک صبر وکوه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شو ته ماته صبر کو سږي صبر بدل غست غواړي انتقام او باغ دین باندې قرباني ده په کوم باندې چې زمونږ قائد او امام قربان شوی ثم مضى فقاتل القوم حتى قتل ورننوتو ورکشو پکې او بیا چې کله په اخره کې مؤمنان خپل مړی کړو نو انس بن النضر رضی الله عنه پکې نخ کار کړو صحابه کرام په ډیر وګرځي چې انس بن النضر کمزې کې نه ملاوي خور رااله او رسول سم ته یا رسول الله زما رور راغلو انس بن النضر هغه راغلو موږ پسیم ګرځو په کمزې کې او په دې مړو کې کتو یو کس پروت چې بالکل د جسمي خوري کړو د الله لپاره یو بدن پروتو سیرت کې راځي وبه بضع و80 او سره پاسه اتیا گزار په بدن باندې لپاسه شي یو دیسی بدن پروتو چې دغه د مخه غنخ ورانی شي دغه ګوتی ټولی پرې شي وي دغه خپې لګېدلې وي دغه په خېټه کې غشي تلی و هغه په کانو باندې لګېدلو هغه په تورو په غشو لګېدلو نو چې کله دا مړ اړو راړو دا خور رااله ناغيو پیجندو د ګوتو دی بندونو ته وکتو بعض روایتونو کې راځي دی غاخونو ته وروګتو یا رسول الله دا انس بن النضر رضی الله عنه بعض مفسرین دا وی د مبارک د آیت نازل شوی دی من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر الله مؤمنانو کې کوم سړیو لو ذکر د الله سره غي پوره کړو فمنهم من قضى نحبه بعضو به خپل کار پوره کړی دی او کیو انس بن نضر رضی الله عنه هغه خپل کار پوره کړو خپل دفاع کړی و سجد هغه په وس کې هغه کړیو خپل بدن خوري کړو د الله د پاره خپل وینه ختمه کړو د الله د پاره خپل جسم ټوکړي کړو د الله د پاره دومره په جنگ کې ورننه ودو چې بیا چا پیژندونه چې انس بن نضر رضی الله عنه څوک دی کم ځکه نه دی خور پیژندو چې کله رااله یا رسول الله انس بن نضر دی صحابه کرام وی ملګرو وی ډیر وته په دې جذبه باندې په دغه یو قرض پاتو نو هغه قرض دا کو سره د دې چې پیغمبر دفاع کوله او دغه بدلی اغستو نو یو واقع په وحود کې دا راغلی او جنگ وحود کې چې یو قیمتي انسان انس بن النضر رضی الله عنه والذي وسر زمون ملاقات بجنة الفردوس کې وکي الله سبحانه وتعالى مونږ ټول چې په دې جمعات کې څومره ملګری ناس یو څومره چې دا پروګرام اینی او سو کې چې اوري الله دې مونږ ټول د دې اوچتو صحابه کرامو سره په جنت الفردوس کې مخامخ کی په هغه ټیم کې ثابت ابن الدحداح رضی الله عنه خپل قوم ته आवाज وکړو ويا معشر الانصار اي انصارو تب انصارو وان كان محمدا قد قتل کچرته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وجل شوی فان الله حي لا يموت الله ژوند دی په الله مرګ نه راشي موږ بندگی د الله سبحانه وتعالى دا ژوندۍ ذات کو چې هغه په عرش ته پاسه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شو قاتلوا على دينكم تاسو د خپل دین لپاره جنگ کوئ کنه فإن الله مظفركم وناصركم الله بستاسو مرسته کوي الله بستاسو ملګرتیا کوي الله بتاسو نه پری نو باز صحابه کرام د په قوم کې غره پاسي د سره ملګری شو
نو ورلو د خالد ابن الولید رضی الله عنه سره چې کوم شه سوارانو په غوی باندې او جنگ یې وسره کو لګیاو تر دې چې ثابت ابن الدحداح رضی الله عنه خپل بکیم شهید شو او کوم ملګری چې هغه پاسولي په خپل قوم کې هغه سره شهیدان شو او خالد ابن الولید رضی الله عنه مخې ته جنگ د قشام بو په دغه ټیم کې یو واقعا رااله سخت حالات په مؤمنانو باندې د غوینه هر څه خطا شي چې څوک یو کس د مهاجرینو په انصارو کې په یو کس باندې تیرېدو سیرت کې راځي او هو يتشحط في دمه او هغه په دې وینو کې لت پت پروتو نو دی مهاجری وتدوي يا فلان اشعرت ان محمدا قد قتل وتته د پتشتي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شه هغه په دې وینو کې پروتو ځنکدن حالات هغه چې وی کچته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شوی فقط بلغ نو دین را رسول دی خپل ذمہواری پوره کړی د فقاتلوا عن دینکم تاسو پاسې لړ شي خپل دین د دفاع لپاره جنگ وکړي هغه خپل ذمہواری ادا کړی ده هغه خپل کار کړی دی باقی ذمہواری هغه تاسو باندې ده تاسو به د دین حفاظت کوئ او تاسو به د دې قران حفاظت کوئ تاسو به د وحی حفاظت کوئ تاسو به د مدینه حفاظت کوئ تاسو به د مدینه د زنانو د بوډاګانو د بچو د ټولو به تاسو حفاظت کوئ د ذمہواری زمونږ ده د حالات په میدان کې ونشنا حالات او بعض واقعات ان شاء الله بیانوم ده نورم ډیر دي واقعات هو د دې بعض واقعو سره په مؤمنانو کې هغه جوش او جذبه واپس راځي او سنه ساوي هغه واپس خپل هغه جنگ تر واپس شو او هغه جنگ غلاري ونیو او یو پیر بیا شروع په دې کې یو ټولګیو چې هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره و ماته استویلو چې هغه سره څو کسانو نه کسان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره خو دې نه علاوه په دې لخر کې دي نور کسانو چې د غویم دغه غمو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به څنګه بچ ساتو د مشرکانو نه په کې یو د ټولو په مقدمه کې اولنې انسان چې د پیغمبر د دفاع سوچ وسره او د پیغمبر د ژوند سوچ وسره هغه ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا هغه ملګری د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صاحب الغار چې د مکې نه د شروع کړی د مرګ پوری د دغه سوچ او فکر چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دفاع به څنګه کو تاسو ته واقعیا دی چې کله ما تاسو ته باندې کړو په مکی دور کې چې کله مشرکانو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره زیاتې وکړو او داغه مری ته کپړه واچول او داغه سترګې راوته د مخې تک سور شو نو په هغه ټیم کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه حرم ترانو ته دا خبره وکړه تقتلون رجلا اي يقول ربي الله تاسو سره صرف په دی وجنې چې هغه دوی چې الله زما رب دی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم پرې خو ابوبکر صدیق رضی الله عنه دومره وو چې بیا چا پیجندونو او دا مخې ولا بالکل ټول زخمی کو ویني کو دا هغه وخت نه دی انسان او زموږ مور پلار دی قرباني په ابوبکر صدیق رضی الله عنه باندې دا هغه وخت نه دی انسان یو هم او غم او سوچ او فکر چې څنګه به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دفاع کوم او څنګه به د دین دفاع کوم د سره په دغه وخت عمر بن الخطاب رضی الله عنه علي بن ابي طالب رضی الله عنه او دا ټول په دې سوچ او فکر کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خطر جوړ نشي خو سبحان الله الله چې یو کار غواړي قکی د جنگ ورسېلو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته د جنگ ټول رسیدلی هغه طرف ته ځکه چې حالت پیغمبر صلی الله علیه وسلم आवाज وکړ وې د الله بندگانو دې طرف ته راځي عباد الله انا رسول الله الله بندگانو زمد الله پیغمبر نیم مر ژوندې ما چې کله دا आवाज وشو نو مشرکانو په دغه طرف باندې گزارونه شروع کړو حمله شروع کړې او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره نه صحابه کرام په دې ځکه ولاړو په دې کې دوا قریش والو او وکسان چې د انصارونو په صحیح مسلم کې د حدیث ته د انس ابن مالک رضی الله عنه وان رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم د احد په ورځ د دوه کسانو سره ولاړو چې هغه قریش کې او وکسانو چې هغه پنصارو کې نو کله چې د مشرکانو د غشي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طرف ته شو
او دا د پیغمبر په ژوند کې د ټولو نه سخت ترین حالات چې پیغمبر راغلی هغه دی ټول لخر د مشرکانو د غوی غشي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طرف ته او هغه سره ولاړ نه کسان نو هغه ټیم کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وی من يردهم عنا وله الجنه دا کسان به څوک زمانہ واړی او دغه لپاره به جنتی یو روایت کې راځي او هو رفیقي فی الجنه په جنت کې به زما گاونډی شي فتقدم رجل من الانصار په دې انصارو کې دا و کسان چې کوم وزونه غيور پاس وی رسول الله زبې دنه منکم او ورننه وته دغه غشو ته څوک ټینګې دیش او دغه گزارونو ته ناغه شهید شو بیا دوی مرغه شهید شو درې مرغه شهید شو سلورم مرغه شهید شو پنځم مرغه شهید شو شپږم مرغه شهید شو وم مرغه شهید شو او اخرنه کس چې بدوی کې شهید شو دا غنمو عمار ابن یزید ابن السکن رضی الله عنه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ژوند کې ما تاسو سخت ترین حالت وزدادي یو پیغمبر د په خوا کې څو کسان دي دوه کسان دي ابن السکن د صحابي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخې ته شهید شو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دوه کسانو په منځ کې پاتې شو په صحیحینو کې د حدیث ته د ابو عثمان رضی الله عنه ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي يقاتل فيهن پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دغه وخت کې چې کله د حالات ډېر سخت شو په وحود کې هغه سره څوک نو پاتې شوی مگر طلحه بن عبید الله او سعد بن ابي وقاص رضی الله عنهما او هغه دوه ځوانان وسره پاتې شوی دي چې دا یو د زرو کسانو نم زیات کار کولای شي وكانت احرج ساعه في حياه النبي صلى الله عليه وسلم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ژوند کې سخترین حالات وي د قراغلي ډیر هر طرف نه راګیر شي مشرکانو ته موقع دغه وجلو او دغه ختمولو نو په دغه ټیم کې مشرک راغی عتبه بن ابي وقاص سبحان الله روري د چا سره ولاړ دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دفاع کې دا بل عتبه دا ضرور دی سعد بن ابي وقاص هغه ذکر دی د عتبه بن ابي وقاص نو عتبه بن ابي وقاص مشرک په دغه ټیم کې راغی او یو غټ کانه راغستو په غیبه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویشتو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې یو اړه باندې راولید رسول صلی الله علیه وسلم په یو اړه باندې راولید په یو طرف باندې او دا غاخ یو مات شو غاخ زخمی شو لاندینه غاخ کوم چې مخامخ غاخونی د دې دوه مخامخ غاخونو په خوا کې چې کم غاخي د غاخ د رسول صلی الله علیه وسلم زخمی شو او داغه د لاندینه شونډه د غاخ سره ولګید دم زخمی شو په دې ټیم کې یو مشرک را مخ ته شو عبد الله ابن شهاب الزهري ناغي گزار ورکو رسول صلی الله علیه وسلم نو د رسول صلی الله علیه وسلم تندې مبارک هغه زخمی شو دغه نوینه روانه شو په دغه ټیم کې یو تکړه شاه سوار د مشرکانو طرف نه عبد الله ابن قمیه هغه راغی او پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې د توري گزارو کو په دی وګ باندې خصم زورور گزاري پیو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دیږي میاشتې پوری بداوی زما وګدړ کې داغه گزار دلاس کوم چې عبد الله ابن قمیه خبيث رسول الله صلی الله علیه وسلم لور کړه عبد الله ابن قمیه دا گزار پیغمبر صلی الله علیه وسلم لور خو الته پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوز غری چولې نو گزار دن لانړ او زغری چې دا غماتی نشو په دغه ټینګ کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم ټوپۍ په سره چولې و د وسپنی او هغه ته دوه کړي وي نو هغه کړي او هغه وسپنی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر مخ کې نه وتی دن او دی وی خذها وانا ابن قمیه وی والد گزار او زده قمیه زویم پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مخنه وینه پاکول او دا خبره وته کوله اقمأک الله الذي ټوکړي ټوکړي په صحیح بخاری کې دا روایت ته په صحیح مسلم کې مشتي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله غاخ مات شو او مخ مبارک زخمی شو
نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا غینه ویني پاکول او دی وی څنګه باغ قوم کامیاب شي چې خپل پیغمبر مخ زخمی کوي او دا غوی غاخ ماتي او غد الله طرف ته دعوت ورکین او الله آیتونه نازل کو ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم پیغمبر د مستقبل کارونه ستا په لاس کې نه دا الله ته پته چې بدوی کې وسوک مسلمان کی او سوک په کفر مري او به په دغه مشرکانو کې دي چې کسانو چاوي هغه مسلمانان شي دا دلیل له بدی باندې چې پیغمبر سره علم الغیب دانشتي امام طبرانی رحم الله روایت راوړي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم باغ ورځ دا خبر وکړه کله چې زخمی شو وی اشتد غضب الله على قومه اشتد غضب الله على قوم وی الله غضب په خلکو باندې ډیر زیات ته کوم چې خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخ زخمی کړي نبی سوخ باندې دوی اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون یلا زما د قوم وبخه دوی ته پته نشته د بشن اوچت انسان او رحم دل انسان د په تاریخ کې او په سیرت کې نه ملاوي چې ردی زخمونو د هر سنه بعد هم هغه د دعا غواړي یلا زما قوم وبخه دوی ته پته نشته رب اغفر لقومي فانهم لا يعلمون بعض روایتونه کې راځي اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون خو بیم کوشش د مشرکانو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم جون ختمولو او په ټیم کې د رسول صلی الله علیه وسلم سره دوه زمری د دین ولاړو چې یو سعد ابن ابي وقاص او دویم طلحه ابن عبید الله او هم دقه دوانه په دې ټیم کې د مشرکانو مقابله ته مخامخ او دا دوانه سبحان الله په عربو کې دوی مشهور چې دوی غشي په وشتو نو بالکل په نخ باندې به وشتو دا دوانه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو کې ودري د سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپل غشو هغه کسوړه کولا او کړه بکم کې چې غشي پراته او دی وته وی ارمي فداك ابي و امي ولا سعد د مشرکان زما مور پلار دی پتا قرباني په تاریخ کې یو انسان دی په تاریخ کې چې داغه د پاره خپل مور پلار پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ویلي زما دی مور پلار پتا قرباني دغه یو انسان د سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه او دا شرف داغه د پاره پوره دی چې اشرف المخلوقات او د پیغمبرانو سردار هغه ته وی ولا غشي مشرکان ولا زما مور پلار دی پتا باندې قرباني هر چې طلحه ابن عبید الله تپوس مکو د سیرت د طلحه ابن عبید الله الله اکبر اغه انسان د دې د سیرت چې تفصیلا کړه سره ووري حیران شې دي انسان دی د طاقت او د دې زور ته او د دې شجاعت اغه انسان دی چې هغه اولنی اتو کسانو کې چې اسلام قبول کړي اولنی اته کسان چې په مکه کې اسلام قبول کړي یو بګ طلحه ابن عبید الله رضی الله عنه د ټولو جنگونو کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره شریک شوی دی صرف د بدر په غزا کې نو شریک شوی او په احد کې خو شریک شوی او تاسو به ووري چې د سکړی دي د اسلام غشه سوار طلحه ابن عبید الله ابن عثمان القرشي التيمي ابو محمد د کنیته او مشهور لقب طلحه الخير خير ولا طلحه وجدا چې د ډیر سخت ملمدوس انسان او ډیر کریم او غنی انسان او د په باره کې په سیرت کې راځي دا غزوه په خپل د خبره کوي موسی ابن طلحه ابن عبید الله وي زما پلار چې دنو هغه د رنگ نه تک سپین انسانو او په دې سپینوالي کې سرواله او نه ډیر دنګو نه ډیر چیتو او د سینې ډیره غټه سینو دی د دوه اوګي دی یو بل نه لري او خپل ولاسونه ډیر غټ غټ او د اسلام په اوله کې د سخت تکلیف ملو شوی دی د نوفل ابن خویلد د طرفنه د تړلو د وهله د ټکولې د طلحه ابن عبید الله او د زمرید الله د دین د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره خوا کې ولاړ خدا واقعا د جابر رضی الله عنه به ووري چې غسو امام نسائی رحم الله دا روایت راوړي جابر رضی الله عنه وی مشرکان راجم شو په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې د وحود پورس فادرك المشركون رسول الله مشرکان پیغمبر صلی الله علیه وسلم راګیر کو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم आवाज کو من للقوم
څوک به د قوم مقابله وکړي. طلحه رضی الله عنه پاسې وی رسول الله انا، بیا پانسارو کې یو کسر پاسې وی رسول الله انا، رسول الله غنصاری ته وی ورشه. نو یو مړ کېدو، یو شهید کېدو. مخکې تذکره وشو که نو کله چې انصار ور ټول مړ شو نو طلحه رضی الله عنه پاسید او جابر رضی الله عنه وی طلحه رضی الله عنه چې په هغه ورځ کم جنگ کړو، هغه جنگ دغه کسانو نو کړه کم چې دا ټول ورغلي او شهیدان شوي دي. دومره سخت جنگ هغه د مشرکانو سره کړو چې یو گزار د توري چې کله په د باندې راغی نو د ګوتې تی پرې کړی و، دا ګوتې تی پرې کړی و، دا کومه غټه ګوته چې ده او سبابه چې وته مسواکۍ ګوته د شهادت ته دای تی کټ کړی و. په دې بس چې کومه د دویمه ده چې په لاس کې وګده ګوتې، نو د دوه ګوتې د توري په گزار باندې لګېدلې وي او دا غي د لاس د الله سوم شل شیو. نو کله چې دا گزار په توري دراغه او د دوه ګوتې تی واله شو لاس ډیر بد ولګید، نو په هغه ټیم کې د خلینو وته حس لکه سړی چې تکلیف نه وي د حس تکوي. نو رسول صلی الله علیه وسلم د کتو دا وته وی لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكه والناس ينظرون، وکدی په زید بسم الله ویل ملائکه به اوچت کړي. او د مشرکانو سره مقابله شروع کړه. امام حاکم پر روایت کې راځي وی په دغه ورځ تقریبا 40 گزارونه په د باندې شیو د تورو او دا ګوتی تی پرې شیو لاس شل شیو. په صحیح بخاری کې دا روایت ده د قیس ابن ابي حازم وی چې رأيت يد طلحه شلا، ما بخبل طلحه ابن عبيد الله رضی الله عنه لاس دلو چې دا یو لاس شلو او چې چا به تاسو کو دغه شرف او عزت او دغه سرټیفیکیټو چې چا به تاسو کو طلحه دا یو لاس شلې وي. په دې مې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دفاع کړو د احد په ورځ، دغه غلاسو چې پیغمبر دفاع وکړو. وقع بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد، په دغه لاس د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دفاع کړو د احد په ورځ. په سنن ترمذی کې دا روایت ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې و من احب ان ينظر الى شهيد يمشي على وجه الارض، سوک شهید ته کته غواړي چې د زمکه پزمکه د پاسه ګرځي ژوندې، فلينظر الى طلحه ابن عبيد الله. نو طلحه ابن عبيد الله ته ګوري دا ژوندې جنتی او ژوندې شهید ګرځي پزمکه باندې. امام ابو داود الطيالسي رحمه الله روایت راوړي د عائشه رضی الله عنها و ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې کله د ورسته دغه د خلافت په دور کې او د جنگ نه بعد چرته به د وحود تذکره له د وحود تذکره به ډیره کې د ځکه چې مؤمنانو ته به تکلیف ډیر ملاو شو. نو چې کله به تذکره د وحود رااله نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه وی ذلك اليوم كله لطلحه، هغه ورځ خو پرې د ټوله طلحه ورځ هم به کیس نه دی کړی وای، ټول دفاع هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دی ورځ د ټول نه زیات هغه طلحه رضی الله عنه کړو. ځکه چې وکړه ابو بکر صدیق رضی الله عنه ولدنا دا به وته یو شعر به وته ويا طلحه ابن عبيد الله قد وجبت لك الجنان وبوئت المهل عينا. وای طلحه زوید عبید الله ستاره پر خو جنت لازم شوی او ګټلی دي ته حوري د جنت. په هغه وخت کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د دوه کسان ولاړو. بعض روایتونو کې راځي چې صحیح بخاری کې دا روایت ته سعد رضی الله عنه وی د احد په ورځ ما ولید چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ولاړو دوه کسان نور چې غویم جنگ کو، دوه کسان نور ناشنا او عليهم ثياب بيض او تکسوینی جامعه چولې او سخت جنگي کو. ما رايتهما قبل ولا بعد، نبی مخکې لیدلو نبی به ورسته ولیدو. ما به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه کوي یا رسول الله دوه کسان نور لګوي، ما ته وی چې دا یو جبرئیل او بل میکائیل د الله سبحانه وتعالى را لګیلو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دفاع لپاره. او زه په الله سبحانه وتعالى پیغمبر ته دا خبره کړین د قرآن کې زه په چې پیغمبره یا ایها النبی حسبک الله، اے پیغمبر استاد پر الله کافی دی ته هیڅ نشي ویل او الله حفاظت کو. دا واقع په دغه وخت کې رااله پیغمبر صلی الله علیه وسلم غیر شو او طلحه رضی الله عنه د جسم خپل مخامخ کړو د غشو ته او دی غشو ته ودرېده، دی گزارون ته ودرېده. د قشن ځوانانی کولې شي د
په جسم کې سلويخ گزارونه لګیدلی د سلويخ گزارونه ټول د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دفاع لپاره. امام ابن حبان رحم الله د روایت راوړي عائشه رضی الله عنها وی ابو بکر صدیق رضی الله عنه خبره کوله وکله چې د احد ورځ او د خلک ټول ګډ وډ شو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم یوازې پاتې شو دغه سره ملګری شهیدان شو او سره دوه فكنت اول من فعل الى النبي صلى الله عليه وسلم نو اذا ولنه سړیو چې پیغمبر ته میزان را ورسو و چې څنګه رالم نو ما یو کس ولیدو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخې ته ولاړ او د زمری په شان جنگ کې کله یو طرف ته تاوی او کله بل طرف ته تاوی و ما چې كن طلحه الذي كجرى طلحه زكي ذكر خليرنا طلحه بن عبيد الله فداك ابي وامي بيروان وانا كمي چې زما مور پلار دې په طلحه باندې قرباني به بدویم پیر داو و چې څنګه زره سیدمه نو په دې کې ابو عبید بن الجراح رضی الله عنه صحابه کرام به ورسره جمع شوي ابو عبید بن الجراح رضی الله عنه زما په خوا باندې تیر شو د دې تیر شو لکه یو مرغه چې د سپیډ کې لاړ شي نو موږ دوه پر رسول صلی الله علیه وسلم یو ځای ورسېدو چې څنګه ورسېدو طلحه بن عبید الله رضی الله عنه د رسول صلی الله علیه وسلم مخې ته په ځمکه باندې کته پروت زخمی و رسول صلی الله علیه وسلم ماته وی دونکم اخاکم د خپل ورور اوچت ک فقد اوجب په دبن جنت لازم شوی د جنت ګټلې هغه گزارونه صد پاسه سلويخ یا سکم سلويخ گزاره دغه نه بعد دغه د بدن طاقت ختم شوی نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپو کې پروت خو بیا هم طاقت دو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته څوک نه پرې خو دې بدن باندې چې هغه په زمکه پروت خو بیا مشرکان مخې ته نشي راتل دې انسانان الله د دین د حفاظت لپاره پیدا کړی موت به صد الله د دین حفاظت کوو او سبا دین د لپاره قربانیان ورکو چې زورلم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپو کې او کس پروت وي رسول صلی الله علیه وسلم چې دونکم اخاکم د خپل ورور اوچت کې طلحه ده فقط اوجب دنن جنت ګټلې وی په ورځ پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې ورسېدم داغه د ټوپۍ د غاخونه چې کم په دې مخ باندې راغلي د کړي هغه ته به کړي هغه په دې مخ باندې راغلي د کړي او د رسول صلی الله علیه وسلم په دې مخ کې دنه نه نوتی په دې نینګو کې نه نوتی نو زور مخ کې شم چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مخ مبارک نه راو بس نو ابو عبید رضی الله عنه ته وی الله ته یادو ما پرې د زبر ور مخ کې شم زبر کوم ما چې ور شو مخ کې نو هغه په خله باندې دغه وس په راويسته د رسول صلی الله علیه وسلم د مخ نه په لاسونو نه راويسته چې هغه تکلیف ملاو نشي نو دې راخکوده نو دا یو غاخ د کوم چې مخې ته دی پکې مات شو او دا یو طرف د وس په راويسته بیا ما د دویم طرف راويسته ما ته وی چې دم زره وبس مې چې راوبس نو هغه ته په غاخونو باندې زورو کو نو د بل غاخ مات شو نو د ابو عبید بن الجراح رضی الله عنه د مخې ته دوه غاخونه د نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخ مبارک نه وس په راويستینو په هغه کې د دمن غاخونه مات شي نو موږ په طلحه رضی الله عنه پسې ورل رسول صلی الله علیه وسلم دونکم اخاکم خپل رور روچت کې د زخمی شوی د موږ چې هغه پسې ورل نو داغه په جسم کې تقریبا سلويخ سره پاسه سلويخ گزارونه لګیدلی او دوی روچت کو په دې ځمن دی به درس ودرو ان شاء الله پر روان درس کې به مخ ته به شي او د نور صحابه کرامو د قربانیانو واقعي ډېری زیاتې پاتې د زنانو د قربانیانو واقعي ان شاء الله د ټولو پر روان درسونه کې بیان او الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي چې د صحابه کرامو په نقش قدم روان شو او الله سبحانه وتعالى دغه صحابه کرامو سره زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې وکړي. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.